اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به د تجزیې او عمومي طریقو په مرسته د یو عدد مربع جذر پیدا کول زده کړئ. له دې څخه مخکې به تاسې د تیر درس یوه خبره په یاد کې وساتئ. هغه دا ده چې طاقت او جذر یو د بل معکوس دي. د معکوسوالي مفهوم یې څه دی؟ هغه دا ده چې که موږ یو عدد د جذر لاندې ولرو، که غواړو چې د طاقت بڼې ته یې واړوو، نو عدد به خپله لیکو، د کسر علامه او د کسر علامې پورته یعنې په صورت کې به د عدد درجه لیکو، او د کسري خط ښکته یعنې په مخرج کې به د جذر درجه لیکو. د جذر درجه 2 ده، نو مخرج کې مو 2 لیکلي، او هر عدد چې درجه ونه لري درجه به یې څه وي؟ 1 وي. نو د عدد درجه مو چېرته لیکلې ده؟ په صورت کې. برعکس که چیرې تاسو ته ویل شوي وي چې 4 په توان دی 15/3 د جذر بڼې ته واړوئ، نو موږ داسې لیکلی شو. ما دلته وویل چې د صورت عدد په خپله د عدد درجه ده، نو دا به د عدد توان لیکو یعنې 15. د مخرج عدد په خپله د جذر درجه ده، نو هغه به جذر ته لیکو. ښه، راځم د نن ورځې نوي درس موضوع ته. کله چې موږ غواړو د تجزیې په مرسته د یو عدد مربع جذر وټاکو، د دې لپاره به اول عدد تجزیه کوو. کله چې تجزیه کړو، بیا 2 طریقې دي چې تاسې مربع جذر وټاکئ. یو دا چې د هرو 2 عددونو څخه یو عدد انتخاب کول. فرض کړئ په دغه 2 کې مو 2 انتخاب کړل، له دغه 2 څخه مو هم 2 انتخاب کړل، له دغه 2 پنځګونو څخه مو هم یو 15 انتخاب کړل. دغه انتخاب شوي عددونه ضربوو. د ضرب حاصل په خپله د راکړل شوي عدد د مربع جذر دی. فرض کړئ 15 ضرب 2 10، 10 په 2 کې 60، نو 60 د 400 مربع جذر دی. هغه بله طریقه چې په کتاب کې ذکر کړې ده، هغه هم دا ده چې دغه ضربي اجزاوې که مساوي وي په د توان په شکل لیکو او پاتې ورسره ضربوو. 2 څو ځله دي؟ 1 2 3 4. 2 په توان 4 ضرب 15 څو واره دي؟ 2. 15 په توان 2. او یعنې دا معنی چې که چېرې دا ضرب شي بیا هم څو کېږي؟ 400. نو 400 د جذر لاندې مساوي دي د دغه رقم سره. نو دا که چیرې موږ ساده کوو، کولی شو د 4 دغسې هم ولیکو 2 ضرب 2، ځکه 2 ضرب 2 بیا 4 کېږي. د یو 2 به د جذر د درجې سره ختم کړو، همدغسې د 15 درجه به هم د جذر د درجې سره ختم کړو. څو پاتې شول؟ 2 په توان د 2 ضرب 15. دا که چیرې ضرب شي بیا هم څو کېږي؟ 60، لکه مخکې مو په بله طریقه سره تاسو ته هم وښودل. په همدې ترتیب 3990 عدد هم تجزیه شوی دی. 3 څو وارې دي؟ 3 په توان دی، یعنې 4 ځلې دي. 3 په توان د 4 به یې لیکو د جذر لاندې، ضرب 2 په توان د 2 به لیکو، ځکه چې 2 وارې راغلي دي 2 په توان د 2. یعنې دا چې ضرب شي بیا هم 3990 کېږي، نو دواړه مساوي دي. نو که چیرې دا هم ساده کوو یا د جذر څخه یې وباسو، 2 ضرب 2 لیکلی شو، تر څو 2 اختصار کړو او 2 پاتې شي. 3 په توان د 2 او دغه 2 چې د جذر د درجې سره ختم شي فقط 2 پاتې کېږي. نو که چیرې ضرب شي 3 شپېته کېږي. نو 3 شپېته په خپله د 3990 عدد مربع جذر دی. ښه، بله طریقه چې د هغې په مرسته هم کولی شو موږ د یوه عدد مربع جذر وټاکو، هغه عمومي طریقه ده چې ډېر زیات استعمال لري. هغې ته پام وکړئ څه ډول موږ له هغې څخه ګټه اخیستلی شو. یو عدد راکړل شوی دی 53,361. دغه د عمومي طریقې علامه ده. په دغه ځای کې به هغه عدد لیکو چې موږ د هغې مربع جذر پیدا کوو، او په دغه ځای کې به هغه عدد لیکو چې په کوم عدد کې موږ
پړاو ورکوو او په دغه ځای کې به هم هغه عدد لیکو چې د دغه عدد سره د ضربولو پر اساس لیکل کیږي. ها یوه خبره مخکې په یاد ولرئ که چیرې لکه اوس څو رقمه دي 1 2 3 4 5 یعنې 5 تاک عدد دی. یعنې که تاک رقمي عدد راکړل شوی وي اول به د یوه لپاره پړاو وایو وروسته له هغې څخه دوو لپاره. که چیرې جفت رقمي وي فرض کړئ 4 یا 6 یا 8 بیا به د جوړه عددونو لپاره د پاړې ترتیب کوو. اوس په دغه ځای کې 15 رقمه دي نو لومړی به یوازې د 5 لپاره پاړه او بیا وروسته دوه عددونه په پام کې نیسو. خو بله خبره دا هم په یاد ولرئ لکه موږ ویل چې د دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یوه ضربي جز ته د یوه عدد مربع جذر وایي. نو دلته چې هر کله موږ پړاو وایو یعنې مساوي اعدادو کې باید پړاو وویل شي. فرض کړئ 2 ضرب 2 4 ضرب 4 5 ضرب 5 10 ضرب 10 همدغسې. داسې نه شو ویلی چې 2 ضرب 3 5 ضرب 2 ځکه دا مساوي ضربي اجزاوې نه دي. که چیرې دا په دغه شکل سره عملیه ترسره کړو زموږ نتیجه به غلطه وي. نو راځو خپله درس ته. څه رقم دا خبره پر مخ لاړه شوې ده. ښه خطکش څخه ګټه اخلم 2 ضرب 2 4. ښه په تقسیم کې تاسو پوهیږئ چې د تفریق عملې نه ګټه اخیستل کیږي او په ضرب کې بیا د جمع نه. 2 په 2 کې 4 5 څخه 4 تفریق شي یو پاتې کیږي. ما تاسو ته ویلي وو چې وروسته له دې څخه به جوړه عددونه راښکته کوو. دلته 3 راښکته شول. پام مو وي کله چې په دویمه مرحله کې موږ عدد ساده کوو دغه لومړنی عدد چې دلته لیکل شوی دی دا به دلته 2 چنده کوو. کله چې 2 چنده شي 4 کیږي. اوس له دې څخه وروسته بیا ګورو چې کوم عدد د پاړې لپاره مناسب دی. اوس فرض کړئ چې که د 3 پر ځای 0 ولیکو یعنې 40 به شي. 40 په 0 کې 0 یعنې ډېر کوچنی رقم شو. په 40 کې زموږ لپاره نتیجه مناسب نه ده. که 1 لیکو 1 په 1 کې تاسو ته ما ویلي وو چې دلته چې هر عدد لیکو دلته به هغه هم لیکو. یعنې که چیرې یو ډول نشي زموږ طریقه غلطه ده. یعنې مساوي ضربي اجزاوې. که دلته 1 لیکم دلته به 1 لیکم. که دلته 2 لیکم دلته به هم 2 لیکم. که دلته 3 لیکم دلته به هم 3 لیکم. نو په هر صورت کله چې دلته 3 ذکر شي اوس ټول رقم څو ښکاري 43. اوس پاړه په عموما کې 43 لپاره ویلی شو. 43 په 3 کې 43 په 3 کې څو کېږي؟ نمونوي ضرب تاسو ته کوم تاسو قناعت بخشه شئ. 43 ضرب 3 3 په 3 کې 9 4 په 3 کې 12. کوم رقم شو؟ 190. ها کله چې 190 رقم شو که د 133 رقم څخه دا تفریق شي یوازې 4 پاتې کېږي. اوس بله جوړه هم راښکته کوو 1 دا چې راښکته کړو 461 رقم کېږي. اوس په دغه ځای کې دغه چپې خواته رقم چې دی دا به په خپله راښکته کوو. دغه عدد ښی خواته رقم چې دی هغه بیا 2 چنده کېږي. اوس دلته 3 و 3 که 2 چنده شي څو کېږي؟ 6 کېږي. اوس له دې څخه وروسته بیا پاړه په عدد کې ورکوو. فرض کړئ په 0 کې په 1 کې په 2 کې. دا چې مناسب رقم په کوم عدد کې لاسته راغلی دی؟ په 1 کې. یعنې 461 ضرب 1 یعنې 461 که په 1 کې ضرب شي کوم عدد لاسته راځي؟ 461. دا که چیرې تفریق شي باقي څو پاتې کېږي؟ 0.
نو له دې څخه دغه نتیجه لاسته راغله چې د 35,301 عدد مربع جذر څو دی؟ 211 دی. که یې میزان کوئ 211 عدد په 211 کې ضرب کړئ. ها همدلته به ضرب کړو تر څو میزان هم تاسې زده کړئ. 211 ضرب 211 ها 1 3 2 او 3 9 او شپږ او 2 شپږ څلور جمع 1 او شپږ 9 2 11 2 14 1 14 1 څو شو؟ 35,301 35,301 35,301 که چیرې د دغو عددونو د ضرب څخه دغه عدد یا راکړل شوی عدد لاسته رانشي زموږ عملیه به بیا هم غلطه وي. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره راځرېږم. د الله په امان.